ګورئ عبدالرحمن ښه پلیر ده خو دومره غټه اشتباه چې په داسې یو میچ کې دومره یو حساس میچ کې چې افغانستان او پاکستان سره میچ او یو جونیئر پلیر ته تاسې په دې وخت کې چانس ورکوئ بلا ورپسې که تاسو چانس هم ورکړی و په داسې یو میچ کې تاسې فرض مثال دې ته چانس ورکړ او بیا په دې داسې حساس وخت کې بیا بالنګ ته راوستل چې 9 اوور ده په دې وخت کې داسې یو جونیئر پلیر ته تاسې بالنګ ورکوئ چې اخواته یو طرف ته منډې کمې پاتې دي او بل طرف ته بیا داسې یو پلیر ته تاسې بالنګ ورکوئ چې ټول میچ خراب کړی دی میچ همدغه 9 اوور کې عبدالرحمن د لاسه میچ خراب شو په داسې حساس وخت کې دومره ډېرې منډې ورکول چې ټول میچ هغه روخې بیخي ورته بدل کړ نو دومره غټه اشتباه د افغانستان دغه تاریخي دغه میچونو ته تاسې وګورئ چې څومره پاکستان سره شوي دي او نورو ټیمونو سره شوي دي په آخري ډیت اورونو کې د افغانستان فاست بالرانو نتیجه نه ده ورکړې او بیا دومره غټه اشتباه چې یو جونیئر پلیر ته چې یو داسې پلیر ته چې هغه بیخي تجربه نه لري او داسې حساس میچ او په حساس وخت کې داسې یو پلیر راوصل چې هغه نه چندان نړیوال میچونه یې کړي دي نه بل څه او نه کومه تجربه لري او داسې یو حساس وخت کې راوستل او بیا ورته بالنګ ورکول چې هغه ټول میچ روخې ورته بدل کړ او ورپسې بیا فضل حق فاروقي وګوره چې هغه هم داسې ډېرې منډې وې د پاکستان 9 وکټې تللې وې نو په دې وخت کې هغه هم ونه شوه کولی چې هغه رنزونه ډیفینډ کړي نو تاسې ټول د افغانستان تاریخي میچونو تاسې وګورئ چې یو وخت کې بنګلادیش سره که تاسو یاد شي نو میچ و د افغانستان T20 میچ و چې آخري اوور کې 8 منډې پاتې وي ګوره راشد خان ډیفینډ کړي نو ویسټ انډیز سره په نړیوال جام کې فکر کوم په 2021 او که 2014 فکر کوم 2014 نړیوال جام کې چې آخري اوور کې 10 منډې پاتې وي ګوره نبی ډیفینډ کړي یعنی په سپین بالنګ باندې موږ آخري اورونو کې رنزونه موږ ډیفینډ کړي دي خو په فاست بالنګ باندې هیڅ کله موږ توره نه ده کړې په آخري اورونو کې نو همدغه نسیم شاه نو بیا کریډټ واخیستل چې ولا د پاکستان دپاره داسې یو ښه میچ کې داسې کارنامه یې وکړله مخکې واره میچ کې چې کوم فضل حق فاروقي بالنګ کولو نسیم شاه ورباندې چکي ووهلې ټول میچ روخې هغه وخت کې بدل کړ دا ځل بیا داسې یو کار یې وکړو نو دا ځل خو باید دا میچ داسې دوی سیریس نیولی وای چې داسې یو ښه پرېکړې دوی کړې وای چې ښه سم چې هغه چې کم اشتباهات په مخکیني میچونو کې شوي دغه اشتباهات باید په دې کې تکرار شوي نه وای بیرته او بیا دومره غټه غلطي کول چې په دغه مهم وخت کې بیا داسې عبدالرحمن غوندې بالر راوړل ګوره په 10 اورونو کې 3 اتیا منډې ورکړي دي او فقط یوه وکټه یې اخیستې ده